په پیل کې غضنفر صاحب که دا راته ووایاستئ چې موسی شفیق د افغانستان په معاصر تاریخ او ژوند کې څه نقش درلود؟ شهید محمد موسی شفیق د افغانستان د شلمې پیړۍ یو داسې شخصیت و چې له مختلفو جهتونو مطرح و او د مختلفو کمالونو څښتن و. دی لوی دینی عالم و، خو له اوسنیو حقوقو هم خبر و، لوی حقوقدان و. له بلې خوا لوی شاعر او ادیب و او د دې په څنګ کې لوی سیاستوال و. نو کېدای شي چې د ده په مختلفو اړخونو خبرې وشي او البته د ټولو امتیازونو په څنګ کې دی په ځوانۍ کې وژل شوی دی، ظلم ورسره شوی دی. نو دغه د ده مظلومیت، د ده علم، د ده پاکي دا چې په یو دیموکراته لاره انتخاباتو له لارې د شورا په رایه باندې قدرت ته رسېدلی و، د ده هغه فصاحت او بلاغت او وطن ته چې کوم کارونه کړي وو دا ټول سره یو ځای سوي وو او دی په یو داسې چا بدل کړی وو چې تر ډېرو نورو کسانو د یو یادغونډې مستحق و، د قدردانۍ مستحق و. د دې لپاره چې کوم غونډه جوړه شوې ده او کوم سیمینار جوړ شوی دی دغه ټول عواملو پکې نقش درلود. غضنفر صاحب موسی شفیق د لنډ مودې لپاره صدر اعظم و. مهم کارونه چې د دوی د صدارت په وخت کې شوي دي څه وو؟ موسی شفیق صرف 5-6 میاشتې د افغانستان صدر اعظم و. د ډېر وخت پیدا نه کړو د ډېرو کارونو لپاره، خو البته د افغانستان لپاره یې لویې ارزوګانې لرلې. دغه وخت په کارونو کې یو ډیر مهم کار هغه د هلمند د اوبو معاهده ده له ایران سره. هلمند د افغانستان ډیر مهم سیند دی، آمو هم د افغانستان لوی دریاب دی، خو آمو د افغانستان په سرحد کې بهیږي. هلمند هغه سیند دی چې ټول په افغانستان کې بهیږي، نو د افغانستان لپاره اهمیت لا زیات دی. شفیق صاحب په هغه زمانه کې چې د اوبو پرابلمونه ډیر جدي نه وو لکه دا اوس، په هغه وخت کې د پیشبین وو. د په هغه وخت کې له ایران سره یو داسې معاهده وکړه چې اوس افغانان دا فکر کوي چې د افغانستان په ګټه ولا، او د یو پروګرام من جمله دا و چې د افغانستان اوبه تنظیم کړي. نو که چیرې د فرصت پیدا کړی وای او د افغانستان ټولې اوبه تنظیم کړي وای، نو حقیقت خبره ده چې په اقتصادي لحاظ به خصوصا د زراعت په ساحه کې او د انرژي په لحاظ د برق د بندونو د جوړولو په برخه کې به زموږ شرایط ډیر بهتره وو. له بلې خوا به له ګاونډیو سره د موږ مشکلات ډیر کم وو. د افغانستان په کې دا ویل کېږي چې د افغانستان خپلې اوبه افغانستان ته غم دي. په افغانستان کې چې کومې مداخلې روانې دي، په افغانستان کې چې کومې ناامنۍ روانې دي، افغانستان چې له کومې بېثباتۍ سره مخامخ دی، د ځینو محققانو، د ځینو څېړونکو، د ځینو لویو صاحب نظرانو رایه دا ده چې یوه اصلي وجه د افغانستان اوبه دي. د افغانستان شاوخوا 80% اوبه له افغانستانه وځي او دا اوبه ګاونډیو هېوادونو ته ځي. نو د دې لپاره چې دا اوبه همداسې مفته روانې او استفاده ځینې وشي، نو داسې تصور کېږي چې په دې سیمه کې داسې تمایل هم موجود دی چې افغانستان بې ثباته پاتې وي. افغانستان هیڅ وخت ونه توانېږي چې خپل بندونه جوړ کړي، له خپل انرژۍ استفاده وکړي، له خپل اوبو استفاده وکړي، خپل ملک آباد کړي او دلته ثبات راسي. نو که چیرې د شفیق صاحب پروګرامونه تنها د اوبو په حصه کې هم عملي شوي وای، نو موږ به په ډېر بهتره حالت کې وو. البته شفیق صاحب نور هم ځینې ډېر مهم اقدامات وکړل، ځینې پیل کړل، ځینې یو څه مخته لاړل، د ځینو صرف نقشه وه، د عمل جامه یې وانه غوسته، چې ګمان کوم چې په دې ادبي پروګرام کې به د بحث ځای نه وي. شفیق صاحب لیکوالي او شاعري هم کوله، خو ډېر کم اثار یې چاپ شوي دي. فکر کوم چې یوه یې د شعرونو ټولګه ده او یوه هم د کیسو ټولګه ده. نور اثار یې نه دي چاپ شوي. علت یې څه دی؟ له ده څخه تر اوسه 2 کتابونه پاته وو چاپ شوي، چې دواړه د ده په ژوند چاپ شوي وو. یو پیغام د ده د شعرونو مجموعه ده او بل عبقریان د ده د لنډو کیسو مجموعه ده. د ده له شهادت وروسته په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په آرشیف کې د شفیق د نوې ځوانۍ د کلونو یو بل کتاب هم پیدا شو چې هغه د ننګرهار شاعران نومیږي.
د په هغه وخت کې چې متعلم وو د ننګرهار د سیمې د شاعرانو یوه تذکره لیکلې ده، البته هغه هم ما لوستې ده، ډېر ښایسته نثر لري او یو ډېر ښه انتخاب دی. ادبي ارزش هم د ادبیاتو د تاریخ له نظره او هم د پښتو نثر له نظره یو ډېر ښه اثر دی. په دې سربیره دغه سیمینار چې تېره اونۍ و د شفیق صاحب په حصه کې، هلته د شفیق صاحب د خورو ورو مقالو یوه مجموعه ډاکټر صاحب شریف ستران د افغانستان د علومو اکاډمي غړي هغه زیار ایستلی و، راټوله کړې وه. دا یو بل اثر و. داسې ویل کېږي چې نور آثار هم لري، البته ټیټو پرک ځینې آثار یې ممکن له منځه وړل سوي، ځکه چې یو څوک چې په یو وطن کې بې محاکمې بندي کېږي او بې محاکمې وژل کېږي، نو د هغه سړي او د داسې کسانو نو آثار به څه محفوظ وي. خو هغه آثار چې حدس وهل کېږي چې ممکن پیدا سي، یو دا دی چې د وطن په مطبوعاتو کې ممکن نور آثار هم د دی چې کاغه راټول سي، نو دا به د افغانستان د فرهنګ او ادب او د ادبیاتو او فرهنګ د تاریخ د تکمیل لپاره او ضمن د شفیق پیژندنې د تکمیل لپاره یو کومک وکړي. له بلې خوا د په الازهر کې سبق ویلی دی او د په امریکا کې د امریکا په ډیر مشهور پوهنتون کولمبیا کې حقوق لوستی دي. ما خپله دا فکر کوو چې په الازهر کې چې د ماسټري اخیستې ده هغه هم په ډېرو اوچتو نمرو، نو ده به یو ډېر ښه تیزس لیکلی. خو په مصر کې د افغانستان سفیر له هغه سره مې خبرې کولې، هغه ته مې همدا خبره وکړه چې کاشکې دا تیزس پیدا سي. هغې راته وویل چې متاسفانه الازهر په هغه وخت کې تیزسونه نه لرل او د ده هلته دغسې اثر نشته. خو د کولمبیا پوهنتون په حصه کې موږ البته دا ویلی سو چې د تیزس رواج هلته ډېر پخوانی دی او په غالب ګمان د ده تیزس به وي او که هغه هم را ترجمه سي په انګریزي به وي، که زموږ په خپلو ژبو ترجمه سي دا به د ده بل اثر وي. نو د ده په اثارو باندې نورو کارونو ته هم ضرورت دی. تاسو د شفیق صاحب د لنډو کیسو د ټولګي یادونه وکړه. تاسو خپل غضنفر صاحب یو عمر مو کیسې لیکلې دي، کیسې مو نقد کړې دي. د شفیق صاحب کیسې هغه وخت په پام سره تاسو څنګه ارزوئ؟ د پښتو لنډې کیسې په حصه کې ویل کېږي چې د 20مې پیړۍ په لومړۍ لسیزه کې پیل شوه، خو تر 1950 کلونو پورې هغه عروج ته ونه رسېده، فني عروج ته ونه رسېده. او دا د لنډې کیسې د کره کتونکو او د مارخانو نظر دی. د شفیق لنډې کیسې له 1950 کلونو سره چې زموږ په دې شمسي حساب باندې له 1440 کلونو سره تعلق لري، د 50 کاله پخوا له وخت سره تعلق لري. او سړی چې هغه وخت په نظر کې وساتي نو ویلی سي چې د افغانستان د ادبیاتو نه هېرېدونکې کیسې دي. که څوک د ادبیاتو د لنډې کیسې هغه تاریخچه په نظر کې ساتي او دا تاریخچه لیکي، نو د شفیق کیسې که ذکر پکې نه کړي نو دا تاریخچه به خامخا نیمګړې وي. د ده کیسې هم د کرکټرایزیشن له نظره، هم د موضوع له نظره، هم د پیغامونو او فکر له نظره، هم د طنز له نظره، هم د تصویر کشۍ له نظره له مختلفو نظرونو ډېرې عالي دي. فرضاً د دې یوه کیسه ده، دغه د کابل د چوب فروشي له جومات سره تعلق لري. هغه مکان د کابل د چوب فروشي جومات دی. ما دا قصه ولوسته او بیا یو وخت لاړم همدې جومات ته د همدې قصې له لوستو وروسته عیناً مې هماغسې یو محیط مې ولیدو لکه هغه په لنډه کیسه کې چې راغلی و. په دې لنډه کیسه کې د کابل د 80 کاله پخوا مؤمنان ته تصور کولی سي چې دوی اودس کوي، دوی له یو بل سره څنګه روابط لري، څه ارزوګانې لري، څه مشکلات لري. نو دا په حقیقت کې موږ 80 کاله پخوا ته بیایي. د دې ډېرې کیسې دغه کومې کیسې چې لیکلي دي هر یوه یې دغسې یو قدرت لري چې یوه زمانه درښیي، یو چاپېریال درښیي او په ډېره ژوندۍ بڼه یې درښیي. یا مثلا یوه بله کیسه ده د ادبیاتو یو ډاکټر معرفي کوي. دې سړي په اروپا کې لوړې زده کړې کړي، دکتورا یې اخیستې،
په ادبیاتو کې بیا وطن ته راغلی، دلته بیا د واده په فکر کې دی، هلته په نورو فکرونو کې. خو دلته چې وطن ته راځي دا خلک بیا په نورو فکرونو کې، هغو چې دا ادبیاتو حکمت او فلسفه او دا خبرې دلته چندان هغه نه لري، قدر نه لري. دلته دا پیسې او د ډېرو معمولي روابطو دا شان ډېر ارزښت لري. او حتی د اروپا او د تمدن پیسه کې هم چې کوم تعبیر دلته موجود دی هغه ډېر یو ابتدایي تعبیر دی. هلته یو څو د هنرمندانې که نه د هغو پیسه کې چې دوی په دې مجلو کې څه لوستي، د دوی لپاره هغه د تمدن او د فرهنګ تعبیر تر دغه حده محدود دی. او دی له داسې یو مشکل موقعیت سره مخامخ دي. نو دا هم یو بل مثال و. د قصې نه یوازې په دې لحاظ ډېرې مهمې دي چې 80 کاله پخوا مهمې قصې وې، بلکې هر وخت به چې د افغانستان د لنډو کیسو تاریخچه لیکل کېږي خپل اهمیت به وي او اهمیت نه کمیږي. شفیق صاحب شعرونه هم لیکلي دي او د دوی د شعرونو په اړه ویل کېږي چې پیغامونو ته ډېره توجه پکې کوله. په دې کیسه کې غضنفر صاحب یو څه راته ووایاستی. د شعرونو کتاب په خپل وخت کې د پښتو د نوي شعر یو مهم اثر دی، هم د تعبیر له او د کلام د انداز له نظره، هم د موضوع په لحاظ ډېر نوي فکرونه دي پکې، یعنی نویوالی هر اړخیز دی. او حقیقت خبره دا ده چې اوس له 500 کلونو وروسته هم تازګي لري، لوستونکي لري او بیا به هم ولري. د ده دا قطعه ډېره مشهوره ده، وایي د ژوندون میره اوږده ده ستړی کېږي، ګوټ د شونډو د شربت در سره واخله، د وصال ډیوه به مړه وي، موږ به نه یو دا په یاد د محبت در سره واخله. ما یادی چې د داود خان مرحوم د جمهوریت کلونه و، د کابل رادیو به ما اورېده، افغانستان رادیو. نو د مازدیګر خواته یو پروګرام و، دغه بیخي هغه په سر کې و، هره ورځ به تکراروو او هره ورځ به ما اورېدو، هره ورځ به خوند کوو. یعنې په دې شعر کې دومره قوت و چې د ډېر تکرار په وجه هم په اورېدو څوک نه ستومانه کېدل. د شفیق صاحب شعرونه ما درته وویل چې د معنا او د پیغام له نظره هم ډېر عالي دي. دغه ازادي، ولسواکي، خلکو ته خپل حقونه ورکول، بشري حقونه، دا داسې مسایل دي چې د هر انسان توجه جلبوي او هر انسان غواړي چې د چا غلام نه وي، چې محکوم نه وي، چې په خپله خوښه ژوند وکړي او په عزت سره ژوند وکړي. دا د انسان یو تلپاتې غوښتنه ده. شفیق صاحب یو ځای وایي د ازادي په ستاینه کې، یوه ښکلې شان لیلا د سعادت ده چې پلوی په مغرب کې نیمکشو دی، بوی د زلفو یې نسیم دلته راوړی، بس علاج زموږ د واړو تلوسو دی. دا اوس 80 کاله پخوا زمانه، یا څو 80 کاله پخوا، حتی دا په نظر کې وساته، دا خبره ډېره نوې ده. دی تر دې جنګونو له مخه په افغانستان کې چې کوم ادبیاتو په هغو کې تر ډېره حده د خپلو خلکو پیسه کې یو ډېر اطمینان ویني. مقصد مې دا دی چې دغه ډېر شاعران او لیکوال په هغه وخت کې چې د خپلې ټولنې پیسه کې څه وایي، نو د ټولنې په ارزښتونو راضي ښکاري. داسې ګڼي چې پخوا هم ډېره شوه، اوس هم ډېر تکړه خلک یو او هیڅ کمای راکې نسته. دغسې یو تصور موجود دی. خو شفیق صاحب خپل ولس ته څه وایي په هغه وخت کې؟ وایي د هاتي غوږ کې اودی بې انصافه، خلک ګرځي د اسمان په کنارو کې، تله وایي الفبې د تربګنیو د نفاق او جهالت په سپارو کې. نو عمان صاحب ته خو خپل هم شاعر، نو دا شعرونه د هغه د معنا په لحاظ، د پیغام په لحاظ، هغه د چستۍ په لحاظ، د موسیقۍ په لحاظ، د کلماتو په لحاظ، د کلماتو د انسجام او هغه ترکیب په لحاظ، پر لحاظ ډېر عالي دي. باید ووایو چې عالي دی او دی لوی شاعر. غضنفر صاحب زموږ د معاصر تاریخ کې یو تعداد داسې کسان دي چې البته په شخصي لحاظ ځینې کارونه کړي دي د دې وطن په خیر باندې،
یو تعداد و چې سرکاري و او دنده و وظیفه و ځینې کارونه کړي دي خو تر نورو یې ښه کړي دي او اضافه یې کړي دي. متاسفانه د موږ په دې معاصر تاریخ کې اکثره وخت چې زه وینم په دې سیمینارونه چې جوړیږي دا اکثره فرهنګیانو ته جوړیږي. نو دې ته څومره توجه پکار ده چې هغه کسان چې په سیاست کې وو خو داسې یو سیاست یې کړی چې هغه د دې وطن په خیر وو یا نور کارونه چې کړي دي د هغو یاد ستاسو په خیال څنګه ده د هغو لپاره سیمینارونه څنګه دي؟ فرضاً عبدالوکیل خان و مرحوم کله چې رسمي دنده هم نه لرله له وطنه بهر و خو د دې وطن لپاره یې کار کول دغه نن سبا چې کومې مڼې خورو دا د دوی له برکته دي. یا فرضاً فرهاد صاحب یادولی سو. عمان صاحب مهمه خبرې ته اشاره وکړه. دې کې شک نشته چې زموږ لیکوال زموږ محققان معمولاً چې غونډې جوړوي یا غونډې جوړوي تر ډیره حده په خپلو هم مسلکانو جوړوي، یعنی لیکوال په لیکوالو جوړوي. دا البته یو تاریخي علت هم لري. په تیرو زمانو کې چې به تاریخونه لیکل کېدل نو یا به د پاچایانو او د قدرت د خاوندانو او د توري د څښتنانو ذکر پکې کېدو او یا به د لیکوالو او شاعرانو خپل تاریخ جوړاو. شاعرانو به تذکرې لیکلې او د نورو شاعرانو ذکر به کاوه. نو دغه یو زه ګمان کوم یو خو هغه د رواج خبره ده له پخوا راځي. دود دغه ده، دود ده. موږ په دود کې د بیا کتنې ډیر کوشش نه دی کړی. له بلې خوا د شاعرانو د لیکوالو کتابونه پاتې نو څېړنه ورباندې اسانه سي. یو لیکوال او شاعر له مرګ وروسته هم در سره خبرې کوي، در سره رابطه لري، خو متاسفانه هغوی چې لیکلي نه دي کړي بیا هغه رابطه د سره ډیره غیر مستقیمه سي. دا هغه هم شته، دا وجه هم شته. خو که موږ غواړو چې خپل تاریخ غني کو، که موږ غواړو چې خپلو ځوانانو ته اعلی مثالونه وړاندې کو او په هره ساحه کې وړاندې کو، نو لازمه ده چې د وطن او ټولنې د ټولو خدمتګارانو هغه که په هر قشر کې دي، که هغه انجینرانو، که هغه ډاکټرانو، که هغه معلمانو، که هغه د زراعت متخصصانو، که هغه لایق او پاک نفسه ښاروالانو، که هر څوک، د هغوی لپاره باید د سیمینارونو غونډو بندوبست کو. دغه تاریخ باید د ټولو لپاره کو، یعنی د خپل ټولنې تاریخ باید یوازې د توري او قلم د څښتنانو لپاره نه کو، بلکې هغه خلک چې توره نه چلوي او د قلم خاوندان هم نه دي خو لوی کارونه او خدمتونه کړي دي، د ټولو لپاره یې باید کو. په دې شکل سره به ټول خلک په تاریخ کې ځان وویني، ټول اقشار به په تاریخ کې ځان وویني. دا ګمان کوم په دې کې هر اړخیزه ګټه ده. د شهید محمد موسی شفیق په سیمینار کې تر یوه حده پورې د ده په شعر، د ده په نثر، د ده په داستان، د ده په علمي او ادبي جهتونو خبرې وسوې. ډېرې خبرې د ده په نورو خدماتو وې. مثلا په دې خبرې وسوې چې د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې، د هغه اساسي قانون په جوړولو کې چې د اول ځل لپاره افغانستان ته په معاصره معنا ولسواکي معرفي کړه او تضمین یې کړه، دغه اساسي قانون په جوړولو کې د ډېره لویه برخه وه. په دې باندې خبرې وسوې او دا ډېر لوی خدمت و. نن سبا موږ وایو چې افغانستان ولسواک نظام لري او د افغانستان خلک د رایې حق لري او د افغانستان خلک د خپل اساسي قانون په برکت دا اختیار لري او دا حق لري چې په خپل رایې باندې خپل حکومت جوړ کړي. دا خو په سیاسي لحاظ او د حقونو په لحاظ واقعا لوی پرمختګ دی. خو دغه پرمختګ خو له یو ځای شروع شوی دی. دا پرمختګ خو زموږ په تاریخ کې په حقیقي معنا د 1343 کال اساسي قانون پیل شو او دغه قانون په جوړولو کې ارواښاد شفیق د روح او روان حیثیت درلود. د نقش ډېر پکې مهم وو. حتی د 1343 کال هغه د اساسي قانون د تصویب لپاره چې کومه لویه جرګه وه په هغه کې هم چې د قانون په جوړولو کې لویه برخه لرله، نو دی پکې د لویې جرګې منشي هم وو
او په هغه وخت کې د داسې اساسي قانون جوړول اسانه چاره هم نه و. موږ په پیړیو په پخواني طرز باندې ژوند کړی و. ډېر خلک له خپلو حقونو سره د وګړو له حقونو سره آشنا نه وو. تاسو به اورېدلي جلالة المآب جمهور رئیس هم په خپله وینا کې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه. ده وویل چې د 1943 کال د اساسي قانون په لوی جرګه کې شفیق صاحب له خپل پلار سره په یو جدي بحث کې راګیر و. یعنی پلار دغه تحول کې شک کاوه، خو زوی غوښتل چې پلار قانع کړي. یعنی داسې حالاتو چې د پلرونو قانع کول، د کور د غړو قانع کول هم اسانه نه وو. د په هغه وخت کې فرضاً په دې ډېر لوی تحول کې، عظیم تحول کې برخه واخیسته او لویه برخه واخیسته. نو په دغه سیمینار کې د شفیق صاحب دې اړخونو ته اشاره وشوه، یا د افغانستان د اوبو په انسجام کې چې د یو ډېر عظیم تاریخي نقش لرلی دی هغه ته اشاره وشوه. نو دا یو مثال. البته افغانستان تاریخ ډېر د کار خلک لري چې دا ستاسو خبره بالکل سمه ده چې حتی یوه غونډه هم تر اوسه نه ده ورته جوړه شوې.